سلام دوستان. یو دوست لیکلی استاد سلام. په خپل قدرت او ځواک څنګه پوه سو؟ استاد ډیر مې زړه غواړي. ورور قدرت او ځواک او پوهېدنه تر یو کچې او تر یو اندازې پورې سره تقریبا بېلابېل بحثونه دي. قدرت، ځواک او بیا پې پوهېدنه دوه مباحث دي. اما په ټوله کې اجازه راکړه ووایم چې هر څومره او په هره کچه او اندازه چې خپل ځان ته، خپلو وړتیاوو ته، خپل ژوند ته، خپلو امکاناتو ته، ټولو هغو مواردو ته چې په ژوند کې لرې قدر ورکړې، اهمیت ورکړې، ارزښت ورکړې، تا سره مرسته کوي، کومک کوي چې ستا په ځواک او په قدرت کې ونډه او نقش واخلي. انسانان معمولا په خپلو شتو قدرتمند دي، په خپلو شتو ځواکمند دي. په کومو شتو؟ په پیسو، په ځمکو، په آرګاه او بارګاه، که په نورو مسایلو. شتمنۍ، ځمکې، بډاینې دا هم د ژوند یوه برخه ده دوستانو، او تاسو ته معمولا د ځواک او قدرت روحیه درکوي. او دا موږ په سیاسي نړۍ کې او په جغرافیایي هیوادونو او نړۍ کې وینو. او په دې پوهیږو چې هغه څه چې انسان ته ځواک، قدرت او توانایي ورکوي او له نورو استثناء او ځانګړی کوي هغه څه دي. د دې کار لپاره خاص موډلونه، خاص توکي په نړۍ کې شته چې انسان ځواکمنوي یا د یوې ډلې انسانانو ځواک او قدرت ډېروي. غواړم یادونه وکړم چې هر هغه څه چې ستاسو په ژوند کې یا ستاسو په خوا کې سته، وجود لري، شته، هغه راواخلئ او په قدر یې پوسئ. څه لرئ؟ هره ټولنه او هر هیواد، هره جغرافیه چې په خپلو شتو او د خپلو شتو په قدرت او ځواک پوه سوې ده او له هغو شتو یې کار اخیستی، هغه انسان یا هغه ټولنه یوه ځواکمنه او قدرتمنده ټولنه سي. تاسو هم که غواړئ چې ځواکمن سئ، هغه څه پسې مه ګرځئ چې نور یې ځواکمن کړي یا یې نور قدرتمند کړي. هغه خوبونه مه وینئ چې نور لیدلي، هغه آرمانونه، هغه تجارتونه، هغه میلیونرۍ چې په امریکا، اروپا، غرب او شرق کې سوي، هغو ته مه ګورئ. هره ټولنه خپلې خاصې فورمولې او وړتیاوې لري. که ته هم غواړې چې د یو مسلط انسان، د یو ځواکمن انسان، د یو قدرتمند انسان په شکل او په حیث راڅرګند سې، نو کوشش وکړه چې په هغه څه چې په ژوند کې لرې، هغه څه چې شته در سره، تکیه پرې وکړه. له ما نه که نظر واخلې او که له ما نه پوښتنه وسي چې افغانان څه وخت ځواکمنېږي، څه وخت قدرتمنېږي، زه به ووایم چې افغانان به هله ځواکمن او قدرتمند سي چې خپلو بزګریو ته، خپلو پټیو، خپلو پولو او پټیو ته وروګرځي او په خپلو بچو لوست وکړي، خپله دهقاني موډرنه کړي، خپله بزګري موډرنه کړي، لوست وکړي او تعلیم وکړي. ځکه چې دغه هیواد او دغه جغرافیه چې موږ پکې پراته یو، یوه زراعتي ځمکه او جغرافیه ده. که څه هم د افغانستان ډېره کمه برخه ځمکه او شته حاصلخیزې مینې د زراعت لپاره مساعدې دي، اما که زما بزګر او زما د بزګر بچی بېرته خپلو پولو پټو ته وروګرځي، اول ته د ټوپک په جای بیل او بیلچه راواخلي او په څنګ کې لوست هم وکړي او د خپله بزګري موډرن هم کړي او د خپل کاروبار په ښه شکل، موډرن شکل پراخ کړي او په خوا کې نورې کیسې او نورې خبرې هم را پیدا کړي، کولی سي چې ځواکمن سي. زه په دې باور یم چې یو قندهاری ځوان به هله ځواکمن سي چې د انارو د باغونو لپاره یوه نوې طرحه او نوې طریقه ولري. د فراه ځوان به هله ځواکمن سي چې د خپلو هندوانو لپاره یو نوی فکر وکړي چې په 1 روپۍ خرڅ نه کړي. د میدان وګړي او خلک به هله ځواکمن او قدرتمند سي چې د خپلو مڼو لپاره یو فکر او یو اداره پیدا کړي. که فابریکه جوړي، جوس جوړي، بل څه کوي، څه کوي.
نګراریان به هله ځواکمن او قدرتمن سي چې د خپلو نارنجو او د خپلو زیتونو لپاره یو فکر وکړي. همداسې د شمال یا د شمالي خلک به هله ځواکمن او قدرتمن سي چې د خپلو انګورو او د خپلو نورو حاصلاتو لپاره فکر وکړي چورت وایي. همداسې په نورو ولایتونو کې لکه بامیان، پنجشیر، بدخشان او نورو ولایتونو کې لکه لوګر هغه خلک او هغه وګړي به هله ځواکمن سي چې په خپلو شته معدنو او پولو پټیو غرو رغو کې په قانونو او په د قانونو په راوستلو کې په مسلکي ډول قانوني ډول کار او مصروف سي. افغان انسان به هله ځواکمن سي چې راسي کابل ته یا لاړ سي بهر هلته تحصیل وکړي او بېرته خپل کلي ته وروګرځي او په خپل کلي کې بدلون او تغییر راولي. ته هم که غواړې ورور چې ځواکمن سي قدرتمن سي په هغه څه چې لرې په هغه څه چې شته تکیه پرې وکړه. موږ ټکنالوژۍ ته ضرورت لرو. موږ وارداتي علومو ته ضرورت لرو. هغه باید وکاروو. موږ ضرورت لرو د کرونا ټسټونو جوړولو ته. موږ د کرونا واکسین جوړولو ته ضرورت لرو. اما تر هغو چې د کرونا واکسین د جوړولو کمال پیدا کوو تر هغو پورې باید خپل شته په پښو ودرو. خپلې اوبه را کنټرول کړو. خپلې میوې را جوړې کړو او را کنټرول کړو او په ښه بیه یې خرڅې کړو. لارې او بارې ورته پیدا کړو. لارې او سوړې ورته پیدا کړو. لارې او دهلیزونه ورته پیدا کړو چې بل چېرته ولېږو او خپل بچی پرې وروزو. د خپل بچي ګېډه پرې مړه کړو. دا به زما په نظر د یوه افغان ځوان لپاره د ځواکمنۍ او قدرت نښه وي. تر څو چې موږ سره ټوپک وي، تر څو چې موږ سره د مرګ خبرې وي، تر څو چې موږ لمسېږو، تر څو چې موږ استعمالېږو، تر څو چې موږ نور غولوي، د ځواکمنۍ او د قدرت امکان او خوب نسو لیدلی. یو قدرت او ځواکمنتیا شته چې هغه څوک چې موږ لوبوي یا موږ د خپلې موخې لپاره کاروي یا په موږ خپلې هیلې او آرزوګانې پوره کوي هغه به ځواکمن سي، قدرتمند به سي او ورځ تر بلې به قدرت ډېر سي. دا یو مورد. دویم مورد دا ده هر انسان ورور په خپل وجود کې مثبت ټکي او مثبتې کیسې زښته ډېرې لري. هر انسان خپلې مثبتو وړتیاوو ته او خپلو مثبتو شتو ته په خپل وجود کې استعدادونو ته هغه استعدادونه چې لږ غوړېدلي دي او د حد اقل دا فکر ورکړی چې په دغه برخه کې په دغه اړخ کې ډېر کولی سي اوچت او موفقه ولوبېږي، ښه ژوند وکړي، خوشحاله ژوند وکړي، پراختیا ومومي، پرمختګ وکړي. هغه مثبت ټکي موږ پیدا کړو ورور او هغه نور هم غټ کړو، نور هم ډېر کړو، نور هم زمینه ورته مساعده کړو، هغه موږ سره کومک کوي. وروستی مورد په ځان بسیاتوب ده. یعنې هر څومره چې ته خپله وابستګي که هغه فکري ده، که عاطفي ده، که ذهني ده، که جسمي ده، که جنسي ده، که هر ډول وابستګي ته چېرته له چا سره لري هغه له منځه یوسه. هغه ختمه کړه. هغه محدوده کړه. هر څومره چې انسان وابسته وي، هر څومره چې انسان په بل بسیا وي، په بل تړلی وي، په بل پورې نښتی وي، د بل په قدرت او د بل په وجود کې وجود لري، د بل په قدرت کې قدرت لري، له هغې انسان نه ډېر ځله قدرتمند او ځواکمن انسان نه جوړېږي. زه په دې باور لرم چې یو انسان باید په خپل وخت کې پیرو او په خپل وخت کې رهبر سي. اما ټول عمر پیروي، ټول عمر غلامي، ټول عمر مزدوري، ټول عمر خواري، ټول عمر ذلت انسان نور هم خوار او ذلیلوي. قدرت او ځواک فکري او ذهني هغه ده اړخ ده. هر څومره چې ومومي کومک درسره. ژوندی اوسئ، قدرتمند او ځواکمند اوسئ.